ریکارډینګ خو خراب نه وي نه. نن راځو په دې زړو شیانو خو ان شاء الله سر خلاصېږي. دې کې خو نوی شی نشته. دغه ډاک ټایپ HTML موږ ویل د HTML5 څخه نمایندګي کوي نه. حتما په HTML5 کې نوي شیان راغلل تر HTML4 نو بیا څه کار کړی دی دغه ټګ موږ لوړ ورته لیکو چې براوزر ته معلومات ورکړي چې زیاده ساعته لیکم دا HTML5 دی. صحیح دی لاندې دلته به راسو دا سره کم سره ویب ډیولپمنټ. اوس ګور دا عنوان که چیرې مثلا موږ ته تغییر کړو هلته تغییرېږي. وګورئ ویب ډیوز. دلته به راسو نن به ځینې الیمنټونه ولیکو. مثلا زه به ولیکم H1 صحیح دی. ولیکم چې هیډینګ مثلا 1 او بیا به لاندې ولیکم څه شي H2 او بیا تر H6 پورې هغه به نور نه لیکو. صحیح دی. هیډینګ 2 او مثلا لاندې به ولیکو چې پاراګراف به ولیکو پی ټګ به ولیکو. صحیح دی. او ورته به ولیکو چې پی ټګ دی. دلته به ولیکو چې لوریم. په لوریم خو مو سر خلاصېږي داسې نه وي چې هلته سخت شي. یو 15 لغات راته ولیکه د ځانه. اوس فقط چې موږ ویب سایټ جوړوو بیا خو موږ خپله لیکنه باید ور واچوو. اوس موږ د اوسه نه کې دومره لیکنه ولیکو. موږ فقط یو ټیسټینګ باندې کوو یو زده کړه باندې کوو. نو بس لوریم ولیکئ خپل ځای ته یو لیکنه درکوي یو اندازه درکوي. که فقط لوریم ولیکئ یو اندازه یو پاراګراف درکوي یو دغه ورته ولیکئ بیا یو دغه درکوي. که چیرې نمبر ورته ولیکئ بیا هغومره لغات اندازه درکوي. دلته به راسو نن یو بل ټګ به مو ووایو. لاندې به راسو ځینې وخت زه غواړم لیکنه داسې وکړم. مثلا دا پی ټګ به ما لیکلی یا پی ټګ به مې لیکلی پکې لیکلی به مې چې مثلا I am مثلا داسې مې لیکلی چې های یا مې لاندې لیکلی چې I am a software developer and مثلا یو شی لیکل کېږي نیټورک انجینیر څنګه لیکل کېږي داسې لیکل کېږي انجینیر یو شی لیکي. مثلا بیا لاندې غواړي چې ولیکي چې I am یا I was څنګه لیکل I was in مثلا لیسه is a کور. صحیح دی. یو لیکنه لیکي. داسې لیکنه غواړي چې ولیکي. اوس که زه چیرې دا کنټرول سی کړم کنټرول اس کړم یو خو دا پریټیر زما سره انسټال هغه اتومات کوډ فارمټوي. خو که هر رقم ولیکي فاصلې ماصلې ورکړي که دغه پریټیر هم نه وي نو څه کار کېږي. لیکنه دی دغه فاصلې چې موږ دلته ورکوو دا دی نه پېژني. پوه شواست. دغه فاصلې چې موږ دلته ورکوو دا دی نه پېژني. دغه فاصلې وینئ مثلا دلته فاصلې ورکوم دی نه پېژني. دا یو مشکل ځینې وخت زما هغه رقم لیکنه پکار دغسې لیکنه پکار ده. بېرته وایي به کوم لاندې به مثلا نور شیان ولیکئ چې مثلا یو بل شی به لیکل شوی بیا به داسې یو شی لیکل شوی. زما دغسې عیناً پکار ده. خدای دا رقم څنګه ولیکم. نو بیا د پري ټګ په نامه یو ټګ موږ لرو پري. صحیح دی. نه پوهېږم چې دپاره مخفف و. نو دی څه کار کوي څه رقم چې دلته ولیکل په براوزر کې بیا هم هغسې درته ورښیي. صحیح دی. وګورئ براوزر کې وینئ دا فاصلې هم سپورټوي. هر څومره فاصلې چې ورکړئ مثلا های کنټرول اس کړم وګوره بلکل هغه رقم یې ولیکه. کوم ټګ دی پرې د شش په مخفف سر مو باندې خلاص. نو اوس موږ مختلفه لیکنې کړي مختلف ټګونه لرو. راځئ زه اوس غواړم مثلا سټایل ورباندې تطبیق کړم. سټایل ته به راسو فقط موږ تر اوسه هم CSS ته صحیح نه یو راغلي. ما چې د ټسټینګ لپاره کله کله CSS راخلاصوم. سټایل کې زه ورته وایم چې مثلا H1 ته څه شی ورکړه H1 ته دا سټایل ورکړه. نو H2 ته کوم سټایل ورکړه هغه ته دا سټایل ورکړه. یا مثلا فرض کړه دلته موږ سره څه شی دی دلته زه به را کاپي کړم heading 1 مثلا دلته به ورته ولیکو چې heading 1 3 صحیح دی.
داسې یو شی ورته ولیکو، یو شی ورته ولیکم. اوس دلته غواړم دغه هیډینګ دغو ته هم ټولو ته ډیزاین ورکړم. اوس که زه ولیکم چې هیډینګ ته یې ډیزاین ورکړم، مثلا ورته ولیکم چې کلر ورته څه شي کړه، کلر یې مثلا ریډ کړه. ټول هیډینګ ون ته کلر ریډ شو. ولې ریډ شو؟ چې دا H1 تا انتخاب کړی دی، خو دا هم H1 دی، هغه هم H1 دی، سره به باندې خلاص شو. خو زه غواړم عیناً د هغه سټایل په دغه پی ټګ باندې هم تطبیق کړم. نو اوس بیا دا سټایل تکراري ولیکم، مجبوره یم تکراري ولیکم، هغسې به راکاپي کوم ده، لیکم یې چې پی ټګ چې کوم دی هغه ته هم دغسې سټایل ورکړه. ښه وګورئ پی ټګ هم دغسې مثلا سټایل ورکړه. څه شی ولیکو؟ آفرین، هغه لا هم شته، هغه د CSS رول دی، وروسته بیا وایو. اوس زه بل شي ته راروان یم. اوس زما بل په کار دی مثلا یو بل ځای یو بل دغه H2 ټګ دی، دې ته هم یو سټایل ورکوم، خو دغه سټایل ورکوم. یو دغه کامه ښایه ته کامه ماته څه ویل، هغه بیا وروسته CSS د سلیکټر رول دی، بیا ووایو. کېدای شي دلته زه پی ورکړم، کامه پی، صحیح شو، مشکل نشته. دې ته هم دا رقم هم سټایل ورکوي. خو دلته اوس وګورئ دلته زما سره دومره پی هم شته، صحیح دی، خو دا دویم پی ته هم دی دغه رنګ ورکوي، ځکه تا پی انتخاب کړی دی. یا زما داسې نه دي په کار چې اوس نو هرې پی ته داسې رنګ ورکړه، دا خو مشکل دی. زما ټولې ما دغه اولې پاراګراف ته دا رنګ ورکوي، دغه اول هیډینګ ته مې دا رنګ په کار ورکوي. اوس ته وکړه، دا خو که یو پاراګراف انتخاب کړم ټوله پاراګرافونه انتخابېږي. نو آی ډي او کلاس په نامه موږ څه شي لرو؟ اټریبیوټ لرو. دلته به زه راسم H1 ته ورته ولیکم چې مثلا دغه اوس ګوره آی ډي او کلاس ترمنځ فرق هم درته وښیم. آی ډي دې لپاره کارول کېږي چې یو څوک یونیک معرفي کړي. یونیک په معنا پوهېږئ؟ بې مثله. په ټوله سیم کې مثلا تا جلا معرفي کړي، مثلا د ستاسې په مکتب کې هر متعلم چې دی څه لري؟ هغه اساس نمبر لري. که څه هم دوه درې متعلمین په یوه سیم کې راشي، نوم یې یو رقم وي سره بدل شي، اساس نمبر یې بل څه جلا کوي نه. نو دلته به راسم د څه په نامه به اټریبیوټ ورکړم؟ د آی ډي او کلاس په نامه. آی ډي به دلته ولیکم چې آی ډي څه شي کړه؟ آی ډي دې لپاره ده چې دغه H1 فقط یوه آی ډي ولري، دغه آی ډي باید په ټوله دغه کې بیا تکرار نه وي راغلی. راشي کې ولیکې کار کوي، خو مګر اصول داسې نه دي، باید آی ډي یونیک معرفي شي. د کلاس په نامه موږ یو بل اټریبیوټ لرو چې هغه بیا څو شیان څه شي کوي؟ کلاس بندي کوي. مثلا کلاس معنا خو تاسو پوهېږئ مکتب کې مثلا ولې یوه کلاس ته شاګردان اچوي؟ ټوله یو رقم خصوصیات لري. دلته به راسم د آی ډي په ځای ور ایسته کړم، دلته به ولیکم څه شي؟ کلاس. کلاس ورته ولیکم مثلا داسې یو شی ورته ولیکم فرست، صحیح دی. دویم مې دې هیډینګ دغه ځای ته مې دا سټایل پکار دی، دلته به ورته ولیکم کلاس، هغسې نوم ورته ولیکم فرست، مثلا فرست پاراګراف دی، فرست څه شی دی؟ دا شیان مو ولیکل نه. اوس راځم زه دغه سټایل ګوره دا دواړه لکه یوه طبقه مو کړل، دواړه په فرست یعنې فرضاً دواړه په 12 کې یو سیم کې یو کلاس. اوس وګورئ بیا به دلته به راسو سټایل په چا تطبیق کړم؟ د ګو پر ځای به راسم په چا بیا تطبیق کړم؟ سلیکټر د نیم پر ځای د کلاس باندې. د کلاس نوم څه دی؟ فرست. په دې باندې سټایل تطبیق کړه. اوس فرست نه پېژني، دی د HTML ایلیمنټ پېژني. کچېرې موږ غواړو کلاس اکسس کړو، د څه په ذریعه اکسس کولی شو؟ د ډاټ په ذریعه. ډاټ فرست، ډاټ به لیکئ در مخه، سر مو خلاص. ډاټ فرست ته مثلا څه ورکړه؟ اوس بېرته ورته ولیکو چې کلر ورکړه، مثلا کلر به ورکړو. که زه ولیکم چې HSL، دا بیا ځان ته د کلر طریقې دي، بیا بیا ووایو وروسته. مثلا یو رنګ به ورکړو، مثلا زه به ورته ولیکم چې داسې یو بله طریقه باندې رنګ ورکړم FF. وګوره دا څنګه رنګ، دا ژېړ غوندې رنګ ورکوي، مثلا داسې دا اوس وګوره دغسې یو رنګ مې ورته انتخاب کړی، دا خو نه دی سم، نه معلومېږي سمه ده. دا بیا نورې طریقې دي د رنګ، ما کسټم داسې درته ولیکل. داسې څنګه رنګ ورته ولیکو؟ مثلا دا بیا وایي ډېر وسا دي، ګرین رنګ ورکړه. وګورئ دغو دوو شیانو ته یې څه ورکړی دی؟ رنګ یې ګرین ورکړی، نور شیانو باندې کار نه لري. ګورئ دواړه مې یو کلاس کړل نه، لکه همصنفیان چې په مکتب کې یو رقم خصوصیات لري، ټول مثلا یو رقم مضامین وایي، ټوله په یو سیم کې دي، ټول د یو کال باندې متعلمین دي نه، نو ټوله یوه کلاس ته اچولي، ټول باندې یو شی تطبیق کېږي. اوس په دې مابینځ کې مثلا
خو بیا زه غواړم دغه H1 ته لږ بل رقم سټایل هم ورکړم. دغه سټایل خو دې یي، یو بل رقم سټایل هم ورکړم. نو که اوس دلته ورته ولیکم چې مثلا زه ورته ولیکم چې فونټ مثلا فونټ څه شي فیملي، فونټ فیملي خو پېژنئ نه؟ مثلا داسې یو په نامه یو فونټ شته ګیګي په نامه یو فونټ شته نه، هیډینګ 1 یو انتیکه فونټ دی دا ګیګي په نامه دی. اوس وګورئ ما دې ته نه و پکار دا فونټ، فقط ما دا هیډینګ 1 ته پکار. زه صحیح دی نو داسې به یې ایسته کړم، سر خو مو خلاصېږي نه؟ چا ته به یې ورکړم؟ هیډینګ 1 ته به ورکړم. دا به زه څه وکړم؟ اوس په ټولو هیډینګ باندې تطبیق شول، ما ټوله نه دي پکار، فقط دا اول مې پکار. بېرته بل مشکل شو نه؟ صحیح دی، د دغه زرغون رنګ دغه هم لري دغه هم لري، خو دا دویم سټایل ما په دغه نورو هیډینګو کې نه و پکار. ما په چا کې پکار؟ فقط په دا اول دانه کې پکار. نو بیا به څه کوم؟ څنګه کولی شم چې دغه هیډینګ 1 یا هر الیمنټ په ټوله ډاکومنټ کې، دا چې موږ لیکو دا د ډاکومنټ وایي چې براوزر ته ځي، په دې کې څنګه کولی شو چې بې مثله یې معرفي کړو، یوازې یو نومځی ولري بل څوک یې ونه لري چې ټکر رانشي. څنګه به ولیکمه؟ آی ډي په نامه به څه شي ولیکم؟ یو اټریبیوټ ولیکم آی ډي. مثلا ورته ولیکم چې مثلا داسې به ورته ولیکو چې فرست هیډینګ، یو شی به ورته ولیکو. صحیح دی؟ نو زه به راسم دا سټایل په چا تطبیق کوې؟ په چا باندې؟ فرست هیډینګ باندې تطبیق کوم. نو آی ډي دی په څه شي باندې پېژني؟ ډاټ په ډاټ کلاس ته، کلاس ته چې موږ اکسس کوو په ډاټ باندې اکسس کولی شو. آی ډي په څه شي باندې اکسس کېږي؟ په هیش. چې به ولیکم چې شي هیش. اوس راسئ وګوره تطبیق شو. هغه الیمنټونه چې یو رقم خصوصیات ورکوي، یو رقم سټایل ورباندې تطبیق کوي، کلاس سر مو ورباندې خلاص شو. کلاس ورکړه نو دی به څه وکړي؟ نو هغه ټولو ته په یوه ځای سټایل ورکړه. که د هغه مابینځ کې یا بل الیمنټ یو دانه بل رقم سټایل ورکوي، بیا د آی ډي ورکړئ چې په ټولو کې د هغه آی ډي باید په ټول ډاکومنټ کې یو ډول تکرار راغلی. کلاس ته طبقه بندۍ دپاره کېږي نه، ډېر شیان ته یو رقم کلاس ورکوئ چې ټوله په یوه نامه اکسس شي، چې مثلا دا ټوله یو رقم یو کلاس خلک دي. په مکتب کې یو کلاس څه معنا لري؟ ولې یو کلاس یې کښېنولي؟ ځکه دا ټوله یو رقم خصوصیات لري. صحیح دی؟ او آی ډي څه کوي؟ بې مثله په ټولو کې یو بې مثاله یو شی معرفي کوي. دا کلاسونه دا آیډیان چې دا ډېرې موجود کولی شي. مثلا دلته وګورئ دغه هیډینګ 1 ته ویناستئ کلاس یې څه شی دی؟ یو اول کلاس څه شی دی؟ فرست دی. دوم مثلا کېدای شي دغه هیډینګ 1 یو بل مثلا دلته به زه راسم دغه هیډینګ 2 به هم څه شی ولري؟ یو کلاس به ولري. مثلا داسې به ورته ولیکو کلاس ته به یو نوم ورکړو، اوس مثلا ټیسټ په نامه به نوم ورکړو. صحیح دی؟ زه غواړم په دا هیډینګ 2 باندې یو بل شی تطبیق کړم او همدارنګه د هغه په دا هیډینګ 1 باندې هم تطبیق کړم. بیا دلته راسئ د هغه ټیسټ کلاس دلته بیا ولیکئ. ګورئ ویناستئ فاصله ورکړئ دا دویم کلاس دی. اوس ګورئ دلته به زه راسم مثلا چې آی ډي چې کلاس یې څه شي چې ټیسټ یې کلاس نو هغو ته راسم مثلا بیکګراوند کلر ورکړه څه شي مثلا پینک ورکړه، بیکګراوند کلر یې پینک. وګورئ هغه به د چا څخه ډیزاین واخیست. څو کلاس هم ورکولی شئ، سمه ده. نور فقط په کلاس په آی ډي سر خلاص کړئ او کمپلیټ سر خلاص کړئ. مشکل خو نشته. نو تاسې اوس